السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو، نن در سره د یو سوال جواب در سره شریکوم. د یو مولوي صاحب محترم په ژبه باندې هغه ډیر د انصاف څخه کار اخیستی دی او ډیر منصفانه او ډیر حقیقت یې بیان کړی دی. که یو څوک تعصب پردې تعصب چشمې د سترګو او د زړه څخه لرې کړي او ښه د زړه په اخلاص سره یې واوري، نو حقیقت به دته خامخا ښکاره شي. هغه سوال دا دی چې د ډیرو مسلمانانو په ذهنونو کې راګرځي، ډیرو د تعصب متعصبینو او هغه د حقیقت څخه چې سترګې پټوي د هغو پر ژبه باندې دا سوال راګرځي چې دا سیفیان څوک دي. د سیفیانو متعلق ډیر زبردست او ډیر محقق جواب یې کړی دی. دا مولوي صاحب محترم تاسې را سره واورئ، نو چې انشاءالله کوم تعصب نه وي نو حقیقت به درته ښکاره شي چې سیفیان څوک دي او د هغو څه عقیده ده او څه نظریه ده. راځئ را سره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورو پوښتنه کړې ده سیفیان څنګه خلق دي. محترمه ډېره اسانه مسئله هم ده، سخته هم ده. اسانه مسئله ځکه ده چې سیفیان یقیني اهل سنت والجماعت دي، پر دین او پر مذهب قرباني ورکړې ده او ورکوي، منل سوي خلق دي، علمیت هم مسلم دی، شریعت هم مسلم دی. اما لیکن څوک چې بغض کې عینات کې د تعصب پردې پر خپل سترګو او پر خپل زړونو باندې اواره کړي دي، هغه د دوی مشکل دی، هغه د هغو خلکو وجه ده. یو څوک داسې نر پیدا نه سو چې رالی د سیفیان د یو عالم سره بحث وکړي چې خلکو په تاسې کې دغه کمزوري ده. ټول برملا نارې ویي چې دغه ده، یو د میدان ته حاضر نه سو چې خلکو په تاسو کې دغه کمزوري ده راسي او د مشکل مرتاج په مابین کې سره حل کو. نو دون غیرت هم په هیچا کې نه ولیدی. اما لیکن خبرې د هر چا ډېرې دي، دا خبرې په خلکو کې پسې کېږي او دا د کامل عالم او د کامل وارث علامه دغه شی ده. ګورئ، تر هغه وخته پر یو څوک د الله د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کامل وارث نشي جوړېدلی تر څو چې دته لیونی ونه ویل سي، دته جادوګر ونه ویل سي، دته پر د نورې ټاپې ونه وهل سي. نو دا د دوی د کمال وراثت نښه ده چې په دوی باندې قسمه خبرې خلک پسې کوي. یو څوک مو نه ولیدي چې د دوی سره بحث وکړي او دوی دا بحث ځینې وګټي او برملا او خلکو ته قناعت په دې باندې ورکړي. بس خبرې ډېرې دي، دلته شروع هلته شروع دلته شروع هلته شروع، او دا به یوم القیامت کې الله رب العزت دې خلکو سره سخت حساب وکړي. یو څوک دې راسي د دوی سره د کښېني، یو څوک دې راسي پر یو مسله دې د دوی سره بحث وکړي، د دوی پر یو عمل کې څوک اعتراض لري، د دوی کې پر یو فعل باندې څوک اعتراض لري، د دوی کې پر یو عقیده باندې څوک اعتراض لري. عقیده یقیني د اهل سنت والجماعت عقیده ده. یقینا د دوی چې کومه عقیده ده، د سیفیانو چې کومه عقیده ده، دا چې کومه عقیده المهند المفند چې د علماء دیوبند اکابرو کومه عقیده لیکلې ده، یقینا دغه عقیده دوی هم ده، یقیني ده. تاسې د دوی د علماو بیانات واورئ، تاسې د سیفیانو علماو خبرې واورئ، هیڅ مشکل به بیا تاسو ته پیدا نه شي. اما لیکن څوک چې د دیوبند په نامه باندې وزانو ته د دیوبند پوښ راغوستي، ځان د دیوبندي وایي، دیوبندي ځان ته وایي، اما لیکن دې کار او پنجپیریت او وهابیت ته کې دا دیوبند خو موږ ته مسلم نه دی. موږ ته خو هغه دیوبند مسلم دی چې پر چا باندې حنفیت تسخط کړي. دا خلک ځانو ته دیوبندیان وایي، اما لیکن د دیوبند رنګ ورته بد کړی دی. بیا دلته شروع سیفیان داسې دی او سیفیان داسې دی، هلته شروع سیفیان داسې دی او سیفیان داسې دی. هلکه په تا کې دومره غیرت شته خو ورسره د سیفیانو سره کښېنه، مخامخ خبره ورسره وکړه. اما لیکن چې ته یو قضیه یو عقیدوي خبره ته په یو حاشیه باندې ثابتوي، دا ستا سره بې انصافي نه ده چې هغه تا ته پر خپله عقیده باندې پر خپله خبره باندې په لسګونو کتابونه حوالې پیښي، مسلم عبارتونه درته پیښي، زموږ ستاسې د احنافو د اکابرو د محدثینو د مفسرینو اقوال پیښي. اما لیکن تا یو حاشیه یو پښتو کتاب د یو اردو کتاب بس یو خبر راخیستې او هغه په استدلال کې ورته پیښي، نو ستا د هغوی پر څه باندې اعتراض که پر عقیده باندې اعتراض لري خو ورسره کښېنه. یو څوک په تا نه وي لیدلی چې په عصر حاضر کې ولې ورسره کښېنستی. د توسل په مسله کې وهابیان ورسره کښېنستله چې د دوی مشرانو هغه منډې په ووهلې چې تر پایه پر یو آیات چې دوی شرک ورته وایي د قرآن کریم څخه یو آیات هم ورته پېښ نه کړي، یو ضعیف حدیث هم ورته پېښ نه کړي. تاسې به لیدلی پر میډیا اوس هم پرته ده.
د جبري پر عقیده باندې دغه مولا سره مناظره و یو څوک تر مخته سو آیا نیز نه وګټل آیا په دغه مولا باندې دا د ختمونه کې څوک د عقیده لري چې د الله څخه د کېدو کې د مخلوق سره نه کېدو کې عقیده د کفر ده دا مسله پر میډیا باندې نه ده پرته ولې خلک د حقایقو څخه سترګې پټي ولې خلک حقایق نه اوري ولې خلکو پر خپل سترګو پر خپل غوږو پر خپل مغزو پر خپل زړه باندې د بغض او د عداوت او د بدبینۍ او د خودبینۍ پردې ولې د خلکو پر خپل غوږو باندې پر خپل زړونو پر خپل سترګو باندې اچولې ولې حق نه ویني یوم القیامت کې به الله د خلکو څخه حساب نه کوي لکه څنګه چې په امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه پسې غلطي خبرې سوي دي سپکې خبرې پسې سوي دي قسم خبرې تر اوسه پرې خلک پسې کوي همداسې خبرې په دغه پیر سیف الرحمن علیه صحائف رحمت الله پسې سوي دي خطیب بغدادي په خپل کتاب کې په امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه پسې دا خبره لیکلې ده چې خطیب بغدادي لیکلې ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بچ بحث ولې د امام محمد رحمت الله علیه څنګه تکښنولې دا د خطیب بغدادي انصاف دی یوم القیامت کې والله تعالی امام ابو حنیفه او خطیب بغدادي سره یو ځای کې الله رب العزت په خطیب بغدادي سره په دې باره کې حساب نه کوي لکه څنګه چې هغه ته خوشاله چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دشمنان چې هغه په هر جامه کې الله رب العزت په حساب سره کوي داسې بر سیفیان دشمنان سره په یوم القیامت کې الله رب العزت حساب کوي دوی د چا خاموشي څخه سوء استفاده د څوک نه کوي په هر نظام کې په هر علاقه کې خلک ستا علما ستا غرا دي سکشي دي نور سره چې څوک دومره بد سړی سي ولې څوک نه راځي ورسره کښېني نه او ته چې پر چا باندې د کفر ټاپه وایې چې دا سړی کافر دی یا دا سړی مشرک دی نو آیا د کفر ټاپه دومره اسانه ده آیا تا خپل ځان ته فکر کړی چې دلته د کفر ټاپه وهم آیا دا پر ما باندې راګرځي او که نه راګرځي تا د الله د پیغمبر حدیث چې ټول صحاسته وراخیستې دي چې لا یرمي رجلا چې یو کس بل کس ته په کافر باندې نه ویشتل نه کوي ولې چې ته چاته کافر وایې ستا خپل د ایمان او خپل ځان ته فکر دی چې دا خبره به پر تا راوګرځي آیا ته مسلمان بیا پته کېدلی سي او که نه یو چا چې تا ته د دوی د غلطو عقایدو اظهار وکړي آیا د مفتي دغه حق دی چې دی د تاریخ فتوا وکړي که دی د تبین وکړي دی د تحقیق وکړي الله رب العزت چې وایي اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا آیا مفتي ساته چې دا فتوی ورکړي دی د خلکو په باره کې تا تبین کړی دی تا تحقیق کړی دی تا یو وخت خبره کړې ده چې ته ورغلې د خلکو نږدې مجلس د دوی سره نږدې عقیدوي خبره تا وکړله چې جناب علي مولوي صاحب یا فلان یا پیر صاحب په تا پسې دا خلک دا خبرې کوي آیا ته یقیني دغه سړی یې آیا ستا دغسې عقیدت ده مولانا محمد قاسم ننوتوي رحمت الله تعالی علیه یو څوک ورته راغی چې فلانی مولا په تاسې د کفر ټاپه لګولې ده په تا باندې د کفر ټاپه لګوي تاسې د هغه په مقابله کې څه رد عمل لرئ د مازدیګر لمونځ چې وشول بیا به فیصله کړو روان سي عالم ته کښېنستې ورته پر ما باندې کافر ټاپه لګولې ده نو ته ماته اسلام راوښیې چې د اسلام څه شي دی نو ته خو به ورغلی وای تا به هلته معلومات کړی وي د دې خلکو څخه دا خلکو برملا نارې وایي چې و خلکو موږ اهل سنت والجماعت یو هو یوه خبره کوي چې موږ نه بریلیان یو نه دیوبندیان یو دیوبند که څوک دیوبندي نه و هغه به کافر وي اوس که څوک بریلی نه و هغه به کافر وي د ازهر علما د سعودي علما کم یو دیوبندي دی کم یو پکې بریلوی دی خو یو لا نه دیوبندي دی نه بریلیان دي آیا هغه ګمراهان دي آیا هغه فساق دي آیا هغه فجار دي آیا هغه فرقه ضاله مضله دي نسي څوک نه کوي دوستانو چې څوک عقل ولري فکر ولري هغه هیڅ کله داسې خبره نه کوي دوی چې خپل منشور ځان ته انتخاب کړی دي د پیر صاحب چې دا کومه خبره ده چې پیر صاحب چې زه نه دیوبندي یم نه بریلوی یم د ده مریدان هم دا خبره کوي دا خبره تر یو ځای په حقیقت رسېدلې ده یقیني هم دغسې ده که چیرې تاسو فکر وکړئ په اوس وخت کې خبره هم دغه شی ده اوس وخت کې د خلکو داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه که څوک دیوبندیان دا نظریه لري چې که څوک بریلوی وي هغه به کافر وي او بریلویان دغه عقیده لري چې که څوک دیوبندي وي هغه به کافر وي دا په اوس وخت کې د اکثرو دیوبندیانو د اکثرو بریلویانو دا خبره ده او دا خبره غلطه خبره ده ځکه په دیوبندیانو کې داسې خلک شته چې هغه یقیني د هغوی عقاید د اهل سنت څخه جلا دي هغه د خپل اکابرو پر مسیر باندې نه دي روان هغه د خپل اکابرو پر قدم نه دی ایښی په بریلویانو کې داسې خلک شته چې هغه یقیني عقاید خراب دي او بعض به داسې پکې شته چې د هغوی عقاید سمې دي نو آیا اوس به سمې عقیدې والا ته سړی کافر وایي نو دا که د بریل له طرفه څخه په دیوبند پر خلکو باندې څوک دا لګون کوي نو بریل والا غلطه خبره کوي بېانصافي کوي او که دیوبند والا د بریل پر سمو خلکو باندې غلطه ټاپه لګوي د کفر نسبت کوي دا بېانصافي ده او که نه ده ظلم دی او که نه دی د اسلامي معاشرې سره نو دوستانو دا حق خلک دي مبارزین خلک دي
په هر میدان په هر ډګر کې خپل د سر په سودا هم درېدلي دي. موږ قرباني لیدلې دي. شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام الحنفي نور الله مرقده الشریف دا یو عظیمه هستي وه. د هغه څخه راوروسته نورو قربانۍ ورکړي دي، مخکې ورکړي دي، وروسته ورکړي دي. د اختر په دویمه قرباني ورکړله. شهید مفتي اعظم افغانستان علامه مفتي محمد نعمان فضلي صاحب رحمت الله تعالی علیه علما سته په دې صف کې، وروره نور خلک سته په دې کې. غلط خلک به هم پکې، غلط خلک به هم موږ په غلط خلک باندې استدلال نه شو. د پیر صاحب الرحمن صاحب رحمت الله تعالی علیه چې کوم عقیده ده نو هغه عقیده خراب عقیده نه ده، هغه عقیده خراب عقیده نه ده. که څوک پردي کتابونه دته منسوبوي دا غلطه خبره ده. د پنځپیران چې ځانو ته احناف وایي دا به موږ حق ورته وایي، دا به موږ په امام ابو حنیفه صاحب پسې تړو. ولې دوی ځان ته احناف وایي؟ نه، دا د چا په شاګردانو کې دا شی راځي. د دوی غلطې عقیدې د څه دي چې ځان ته احناف وایي. زه د عقیده د حنفیت سره پرتله کوم. نو کوم خلک چې په صحیفانو کې غلط نسبتو د غلطو زاویو ته ځانونه منسوبوي یا په نورو ډلو پسې ځي یا د نورو ډلو سره د دوی تعلق کې نو هغه موږ په دیوال باندې ولو. اما لیکن کوم چې خالص اهل سنت والجماعت دي، بالخصوص شهید شیخ صاحب مبارک چې کومه ترجمانی د صحیفیت کړې ده پر هغه عنوان که څوک رواني او هغه نظریه بالکل موږ ته امنا وسلمنا د زموږ ورونه دي، دوستان مو دي، ملګري مو دي، او که څوک داسې نه وي نو دا بیا غلطه خبره کوي. او دا لوی نسبت دی لکه څنګه چې دیوبند او بریل لوی نسبتونه ګرځېدلي دي او قسم خلک پکښې دي، دقه شان د صحیفیت هم لوی نسبت دی. په لکونو په زرګونو خلک لري، خلفا لري، په هر ولایت په هر ملک خلک سته. نو احتیاط دوستانو پکار دي، نیکان خلک دي. الله مو عزتمن که، خدای مو خوشحاله که. والسلام علیکم ورحمت الله. دوستانو ته د مولوي صاحب محترم بیان تاسو واورېدئ، بالکل انشاءالله پر حقیقت باندې مبني دی، حقیقت یې بیان کړی دی. که د چا په زړه کې د چا په سترګو باندې تعصب نه وي، د تعصب څخه کار وانخلي، نو انشاءالله چې دغه بیان دا خبرې ورته کافي دي. زه په خپله صیفي هم نه یم، خو خبره دا ده چې حقیقت ته به حقیقت وایو او غلط ته به غلط وایو. ځکه په هر جماعت کې بعضې داسې خلک شته چې هغه په خپل د اکابرینو پر عقایدو پر نقش قدم باندې نه روان، هغو ته به موږ غلط وایو، او کم چې صحیح دي او د خپل اکابرینو پر عقایدو باندې برابر دي او د هغه متابعت کوي، هغه ته به صحیح وایو. نو مطلب مې دا دی چې د هسې بې ځایه سوالونه، هسې بې ځایه خبرې یا د تعصب څخه کار اخیستل دا بالکل د